او ناست نو جړل می او فکر می دا کو ما وی چې کو په دې حالت کې ته مړ شوې کنه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې نخه کاله تیر کړو د هجرت نه پس او په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېرې غزاګانې وکړې اخر تر دې پورې چې هغه لوی ښار هغه مبارک ښار مکه مکرمه هغه فتح شوله په دغه نخم کال د زبرګې میاشت وه هرقل بادشاه ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی او خلک بالکل وږې تږې ناستې قات سالفې ده نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي په مدینه منوره حمله وکړي د مسلمانانو حکومت ختم کړي ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې دی به ځان ته صفر طاقت ویلو لوی بادشاهي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاهي وه نو هرقل بادشاه دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابله یو بل بادشاهي موجود وي نو هرقل بادشاه دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي نو چې کله دی خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی او دا ورته یو دروغ خبر رسېدلی و نو ده ویره دا موقع ده د حملې کولو ځکه په زړه کې د ده دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی دته یو ځل نبي علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لیږلی و دله چې هغه خط ورسېدو په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت لا نو د ابو سفیان وغوښتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق ته څه تپوسونه وکړه ابو سفیان ولا جوابونه ورکړو نو دی هرقل بادشاه خپل قوم ته وویل وی دغه سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی دا رښتینی پیغمبر دی او داسې دی په خپل تخت باندې ناستو وی زه چې په کمزۍ باندې ناست یم او په کمزۍ زما دا خپې پرتې دي یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغه قدمونه را رسي دا ځای به م هغوی فتحه کوي او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي دا خبره وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکړو وی که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو راځئ چې په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړو نو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کړو غوغا شروع کړه ښه ته په ایمان راوړې نو دی ویریدو نو خلکو ته ویل وی ما خو اسې ټوکې کولې تاسو مې کتئ چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې بدبخته بادشاهي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې خبر راورسېدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاهي غوره کړه او آخرت یې پرېښود کو چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوی و ځکه بادشاه و خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس شو نو ښه ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موقع ده ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه نو دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو 40,000 او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقابلې له روان شو په مدینه منوره باندې د حملې کولو دپاره دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر راورسېد د الله پاکه پیغمبره د روم چې کوم بادشاه د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام راټول کړو وی دا خو ډېره زیاته بېخوندتیا ده چې هغه د روم نه را روان شي او په مدینه منوره باندې حمله وکړي زه چې موږ ورله مخکې لاړ شو موږ ورله مخکې ځو ځکه دا خو بېخوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام د 10,000 لښکر تیار کړو د مسلمانانو داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلی ده او بل ته د مدینې منورې باغونه چې و هغه هم پخ شوي وو کجورې پخ شوي وي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ځئ چې غزا له ځو
نو دلته کې منافقینو پروپاګاندا شروع کړه وی دې ګرمۍ ته وګوره او دغه غزا تلو ته وګوره او روم کم ځای کې دی دومره لرې تلو نو منافقین خپل ملګرو ته وی په کلاره کښېنئ ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې مه وځئ دا ګرمي ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کېږي الله تبارک وتعالی آیت نازل کو قل نار جهنم اشد حرا د الله پاک پیغمبر وویته اور د جهنم د دې غرمونه ډېر ګرم دی تاسو وایي ګرمي ده مه وځئ که نه ووایه اور د جهنم ګوره ډېر زیات ګرم دی نبی علیه الصلاة وسلام دلته کې لوی لښکر د مسلمانانو تیار شو 10,000 نو د هغې دپاره د سورلوم د ضرورت و د هغې دپاره د جنگ د سامان هم ضرورت و نو نبي علیه الصلاة وسلام اعلان وکړو په دې غذا کې ویره چنده راوړئ دا واحد غذا ده چې په دې کې نبي علیه الصلاة وسلام د چندې اعلان کړی دی مخکې غذاګانو کې به نبي علیه السلام داسې پټه غونته خبره کوله چې دا راز پاش نه شي دلته یې ښکاره اعلان وکړو وی چنده راوړئ ځکه چې جنګ مو د ډېر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډېر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانې ځان ته سپر طاقت وایي او دویم سفر هم وګت دی لښکر هم زیات دی د جنگ سامان هم نشته دی چنده راوړئ هر صحابي کور ته روان شو زی چې چنده راوړي عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام د چندې اعلان وکړ زه ډېر زیات خوشحاله شوم وی خوشحاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره لږ مال موجود و مالدار وم وی ما وی چې زه دا ځل خو به د ابوبکر نه نمبر اوسم که نه دا ځل به د ابوبکر نه نمبر اوسم چې نبی علیه الصلاة وسلام اعلان وکړو وی کور ته لاړم وی کور کې چې مې څومره سامان هغه مې په منځ باندې نیم کو او نیم سامان مې کور پرېښود او نیم مې راوړو د نبي علیه الصلاة وسلام خوا کې مې ورته وکړو او خوا ته ورسره کېناستم خوشحالېږم چې ما ډېر سامان راوړی دی وی ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم څه سامان راغستی دی راوړو د نبي علیه الصلاة وسلام خوا ته یې کېښود په چنده کې هغه ورته کېناست زه د ابوبکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشحالېږم چې زه دا ځل مې د ابوبکر نه وګټله زما سامان ډېر دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه وی عثمان رضی الله تعالی عنه هم کور ته لاړو چې کور ته لاړو 300 آسونه او 1000 اشرفۍ عثمان رضی الله تعالی عنه راوړي 300 آسونه او 1000 اشرفۍ دا اشرفۍ چې دي دینار ته ویلی شي دا د سرو زرو پیسه د ډېرې قیمتي روپۍ دي نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو 1000 اشرفۍ او 300 آسونه یې را روان کړي د نبي علیه الصلاة وسلام خوا یې راوستو وی د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول که 300 آسونه مونږ هم وایو مونږ چنده ورکو که نه مونږ هم چنده ورکو 10 روپۍ ګوره هغه ورکو مونږ ما چنده ورکړه نبی علیه الصلاة وسلام دا 1000 اشرفۍ په لاس کې نیولې صحابه کرام فرمایي وی نبی علیه السلام په دې لاس کې داسې اړولې راړولې او وی دومره ورته خوشحالېده که نه وی نبی علیه السلام وفرمایل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي ده ته نقصان نشي رسولی عثمانه چې څه کوي کوه تا ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه در رسوي دا مطلب نه چې نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې ګناه کوه مطلب دا دی الله به دې نن نه بعد د ګناه نه ساتي ته به د نن نه بعد ګناه د سره کوي نه دومره خوشحاله شو نبی علیه الصلاة وسلام د عثمان رضی الله تعالی عنه په هغې مال باندې وی ښه نبی علیه الصلاة وسلام زما طرف ته متوجه شو عمره څه دې راوړي دي په چنده کې وی ما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامان و هغه مې په منځ نیم کو نیم مې کور پرېښود او نیم مې دا راوړی دی وی چې ښه ابوبکر نه تپوس وکړو چې ابوبکر څه دې راوړي دي وی چې د الله پاکه پیغمبره د کور ټول سامان مې راوړی دی ښه کور کې چې څه هغه دې هر څه راوړي دي وی وی ابوبکر په کور کې دې بچو ته څه پرېښي دي وی د الله پاکه پیغمبره ستا او د الله نوم مې ورته پرېښی دی په کور کې مې بچو ته الله او د الله رسول پرېښی دی په کور کې چې څه هغه مې ټول راوړي دي عمر وی ما وویل چې د ابوبکر سره مقابله نه کېږي ما خو چې زه به د ابوبکر نه نن وګټم ما خو د کور سامان په منځ نیم کړی ابوبکر به چې په کور کې څه مونږ ته هغه ټول راوړي دي دا د هغې د نبي علیه الصلاة وسلام سره مینه محبت وه چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړی ها دا د هغې یقین او دا د هغې عقیده و علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دی چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکړو سبا به خیر غواړي بیا به څه غواړي خیر غواړي بل ته به لاس نیسي نو د هغې نه ښه دا چې د خپل ټول سامان د الله په لاره کې نه ورکړي ستې نه بچو له پرېږدي د هغې خو یقین و د هغې عقیده وه الله تبارک وتعالی به ورله اخ که شانتې بندوبست کو نو تا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم بل وي زه به نوم ګټم د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې
ښه د ګاډۍ اخیستی دی زه به هم ګاډۍ اخلم ښه د بنګله جوړه کړه زه به هم بنګله جوړوم ښه د پلانکي زوی 2 روپۍ وګټلې زما دا به هم دومره ګټې کو حلالې وي او کو حرامې وي ګاډۍ په حلالو اخیستی کو په حرامو اخیستی دی کور یې په حلالو جوړ کړی کو په حرامو جوړ کړی دی خو بس زه به هم جوړوم دې ته نه ګورو چې دا پیسې حلالې دي کو حرامې دي زمونږ سیالي د یو بل سره په دنیا کې ده په پیسو کې ده اگر چې هغه حرامې ولې نه وي د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وه او دا د مسلمان شان هم دی چې دوی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام له غریب صحابه کرام رالو وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ نه مالدار صحابه کرام مخکې شو په نیکو کې هغه زمونږ نه مخکې شو ځکه چې مونږ منځونه کوو هغې منځونه کوي مونږ روجې نیسو هغې هم روجې نیسي مونږ ذکر کوو هغې هم ذکر کوي خو د الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي او مونږ خیرات نشو کولی هغې صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولی ځکه هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو نو هغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې لاړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه درته یو عمل ښیم تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایي دا د هر فرض مانځه نه کوئ د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی تاسو به د هغې نه مخکې شئ یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د اوده کېدو په ټایم کې دا وایي چې کله اوده کېږئ 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایي نو غریب صحابه کرام خوشحاله شو وی زمونږ د مالدارانو نه به اوس مخکې شو غریب صحابه کرامو د هر مانځه نه وروستو دا وظیفه شروع کړه دا ذکر یې شروع کړو مالدار صحابه کرام پې خبر شو ویل هغوی دا مونږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې مونږ به هم کوو که نه نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو هغه هم دا شروع کو نا غریب صحابه کرام بیا لاړ نبی علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاک پیغمبره خو زمونږ سره یو شان نه بیا زمونږ نه مخکې شو ځکه چې دا کم ذکر مونږ کوو دا خو هغې هم شروع کو نو هغې خو صدقې هم ورکوي زکاتونه ورکوي خیراتونه کوي نو د هغې ثواب خو بیا جدا دی خو بیا زمونږ نه مخکې لاړو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په دې کې مونږ اوس څه نشو ویلی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی نه هغوی ته یې ورکړی نو اوس پکې زه څه ووامه اوس پکې زه څه ووایم دا خو الله هغې له دا مالداري ورکړې ده نو دا خو د الله فضل دی نو چې د هغې له ورکړی دی نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونو کې وه په نیکو کې وه دا ذکر مې درته وښو دا ذکر تاسو کوئ هر مانځه پسې وروستو 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله اکبر دا څو تسبیحات شو 100 تسبیحات شو که نه دا 100 تسبیحات شو او منځونه په ورځ کې څو دي 500 نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو 500 نو 500 او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي په 10 باندې الله تبارک وتعالی یوه نیکي بدلوي د مسلمان په 10 باندې نو چې 500 له 500 له په 10 کې ضرب ورکړي نو څو تېنه جوړېږي 50,000 که نه 50,000 تېنه جوړېږي نو د ورځې 50,000 تسبیحات شو چې په هر مانځه پسې ته دا وایي د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه نه وروستو کوئ نو دا 50,000 تسبیحات شو نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 50,000 ګناهونه د ورځې وکړي 50,000 ګناه څوک کولی شي نشي کولی نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي دا 50,000 نیکۍ دي نو 50,000 ګناه خو یو انسان نشي کولی نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروستو دا تسبیحات وایي نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو د اوده کېدو په ټایم کې هم وایو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ابوبکر رانه بیا دلته مخکې شو نو ما وی چې د ابوبکر مقابله ګرانه ده نبی علیه الصلاة والسلام د زبرګې میاشت وه 5 تاریخ و او تبوک په طرف باندې روان شو او 10,000 لښکر ورسره دی په دې کې څه صحابه کرام رالو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره مونږ له سورلۍ راکړه چې مونږ در سره جهاد لاړ شو غریب صحابه کرام مونږ هم څه اسونه اوښان څه خره په کار دی چې مونږ پې سواره شو ستا سره ملګري شو غزا له لاړ شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ما سره خو څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه هغه صحابه کرام د هغې ځای نه په جړا باندې روان شو جړلې چې موږ د نبی علیه السلام نه پاتې کېږو او نبی علیه السلام غزا له روان دی الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون د سترګو نه یې اوښکې بهیدې او واپس روانو جړلې چې موږ نبی علیه السلام نه د غزا نه پاتې کېږو ټول مسلمانان غزا له لاړو
مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو؟ ضعیفان بوډاګان پاتې شو، یا معذوره پاتې شو، یا ښځې پاتې شوې، یا منافقین پاتې شو، یا د غریب صحابه کرام پاتې شو، غریب صحابه کرام. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانېدو نو علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی ته پاتې شه، ته به د کورونو خیال ساتي، ته به څه ساتي؟ د کورونو خیال ساتي، خپل نایب یې وګرځه، وی ته پاتې شه، ته موږ سره مزه. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانېدو علي رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته ما د ښځو د بچو سره پرېږدي، ته په مدینه کې ما د زنانو سره پرېږدي او د ماشومانو سره مې پرېږدي، په خپله رانځئ. علي رضی الله تعالی خپه شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای علي خوښه دې نه ده چې ته زما دپاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه السلام دپاره و، څنګه چې هارون د موسی علیه السلام دپاره و. نو خوښه دې نه ده چې داسې ته زما دپاره شي، خو زما نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی. په دې باندې علي رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خوشحاله شو. علي رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره روان شو. چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا یو مشر صحابي دی، ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دیو چې نبی رسول الله سلام روان شو، زما سره اوخه هوا ډیره ټپه ټیپه وه، کمزورې وه. وی ما وی چېرې دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده، خو دوه درې ورځې به له لږ خوراک ورکړم، دا به لکه سربشي لږ طاقت به پکې راشي، بیا په نبي رسول الله سلام پسې روان شم. وی زه پاتې شوم، چې پاتې شوم وی ګیاګانې مې راوړې، خوراکونه مې راوړه، اوښې ته مې اچول. وی یو دوه ورځې تېرې شوې خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی، اوس فرق پکې رانغی. وی ما وی چېرې دا خو نه سربېږي، اوښه مې پرېښوده، پیدل روان شوم په نبي علیه الصلات وسلام پسې، منډه 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 وي، حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول. چې ومې رسول وی نبي علیه الصلات وسلام چې زه ولیدم ډېر زیات خوشحاله شو. ابو ذر ته څنګه رالې؟ د الله پاک پیغمبره پیدل رالم، پیدل دې موږ ته ځان راورسوه. او وی نبي علیه السلام موسکی شو چې ابو ذر موږ پسې یوازې رالې، موږ پسې یوازې رالې، خو د دنیا نه به هم یوازې ځې. ګورې یوه وره ما پسې یوازې رالې او د دنیا نه به هم یوازې ځې او د الله تبارک وتعالی ته به هم یوازې پاسې. چې دا راته وویل. بهرحال بیا دغه شانتې وشوله هم. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو، ربزه مقام ورته وی، هلته کې بیمار شو، هلته کې وفات شو، هېڅوک نو، بالکل یوازې وفات شو. حتی تر دې پورې دومره هم څوک نو چې کفن دفن یې کړی وی. بیا څه ټایم بعد عثمان غني رضی الله تعالی راغی چې ولیدو، نو بیا یې جنازه وکړه، هلته یې دفن کړو، هلته یې دفن کړو. نو وفات شم دقې شانتې یوازې بیا بالکل. وی زه ورسره د هغې ځای نه ملګری شوم، روان شوم. وی تلو په لاره باندې بیا هغه د سمودیانو کندرات رالو، سمودیانو کندرات رالو چې هلته څنګه ورسېدل، نبی علیه الصلات وسلام سر مبارک ښکته کو، د الله تبارک وتعالی ذکر شروع کو، استغفار شروع کو. صحابه کرامو ته فرمایل وی د دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ، دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ او دې ځای کې به اوبه هم ګورئ نس کوئ. دا وفرمایل نبی علیه الصلات وسلام. او په انتهایي عجز باندې روان دی او سر یې ښکته نیولی وی ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی، دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلک الله د دنیا نه پناه کړی دی. په عاجزۍ سره روان دی نبی علیه السلام، استغفار وایي، سر یې ټیټ نیولی. صحابه کرامو ته فرمایي وي زر د دې ځای نه وځئ، ځکه په دې باندې اوس هم د الله غضب او غصه ده په دې ځای، زر تېرېږئ. خو ډېره لویه مجموعه وه، ډېر زره کسانو. نو د نبي علیه السلام اواز هر چا وانه اورېدو، وي دلته به اوبه موبه هم نس کوئ، اوبه به نس کوئ. نو د اواز خو ټولو کسانو وانه اورېدو، بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه هم وڅکلې، بعضو پکې اوړه واغږل، اوړه یې ځان له تیار کړو ډوډو موړو دپاره، اوړه یې په هغې اوبو باندې واغږل. بیا چې نبي علیه الصلات وسلام خبر شو، وایي د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو ته اوړه غږلي په هغې اوبو باندې. نبي علیه السلام وفرمایل دغه ډوډۍ مه استعمالوئ، دا اوښانو له ورکئ، دا اوښانو له ورکئ، په دې ځای باندې زر تېرېږئ. اوس هم علما لیکي چې په کم مقام باندې عذاب راغلی، د الله نافرمان خلک پکې تېر شوی، دغلته مه ورځه، دغلته مه ورځه. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مونږ وایو دا کندرات دي، دا آثار قدیمه دي، چکر له وله لاړ شي، هلته کې د الله نافرمانۍ کوي، هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي، هلته مونږ د سیل ځای رخ کړی، مونږ د چکر ځای رخ کړی. دې ته نه ګورو چې دا کندرات د چا نه پاتې شوي دي، دا ولې پاتې شوي دي؟ دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی. هلته کې لاړ شه، د الله نه ویرېږه، عبرت حاصل کا. دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی. استغفار ووایه، الله ته په ژړا شه په دغې ځای کې. مونږ ته د سیل او د چکر ځای رخ کړی، داسې ده که نه ده؟ بلکې حکومت پې ټیکس مقرر کړی وي چې زه ورته نه په دروازه کې پیسې واخلي، وي دومره پیسې راکړه لاړ شه، ځان له پکې پټوان مټوان وباسه، وګرځه وګرځه چکر وخه. چکر نه، عبرت حاصل کړه لاړ شه. دا د عبرت حاصلولو ځای دی.
نو داسې ځای ته به چکر وله نه ځې کو ځې نو عبرت له ورشه په منډه تېر وځه بیا ایسارېږه پکې مه نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه صلات وسلام ورغی چې لږ مخکې لاړو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره تږي شوي یو څاروي هم تږي شوي دي اوبه نشته د څه وکړو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی دلته کې یوه چینه ده خو هغې چینې ته چې ورسئ اوبه به ترې نه څکئ وی صحیح ده هغې چینې له چې ورسېدل صحابه کرامو وکتل بیا کې اوبه شته دی نه نو هغې نه خو داسې یو ساس کې غونته روزي اوبه پکې شته نه د الله پاکه پیغمبر ته وفرمایل چې اوبه ترې مه څکه په هغې کې اوبه شته دی نه مونږ ته څه وڅکو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل دغه لږې اوبه ترې ماله راوړئ دغه معمولي اوبه ترې ماله راوړئ وی ټیک ده داسې صحابه کرامو ته په لوښي کې لږې غونته اوبه راواغستې او هغې نبي علیه صلات وسلام له راوړئ چې نبي علیه صلات وسلام راوړئ نبي علیه صلام پکې خپلې لاړې مبارکې تو کړې هغې اوبو کې وی لاړ شئ دا اوبه واپس په دې چینه کې توی کړئ واپس په دې چینه کې واړوئ صحابه کرامو هغه اوبه واغستې واپس یې په هغې چینه کې واړولې نبي علیه السلام لږ صبر وکړئ لږ صبر چې لږ صبر وکړو چینه داسې روانه شو داسې روانه لکه د اوبو لښتې چې بهیږي داسې روانه شوه نبي علیه السلام وفرمایل په خپله تیم وبس کړئ خپل څاروي پې اوبه کوئ هلته کې خوا کې نبي علیه صلات وسلام یو صحابي و نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي یو وخت به راشي چې د دې چینې نه به دلته دا ټول علاقه شنه وي دلته به لوی لوی باغات جوړ شي او صحابه کرام فرمایي موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغه علاقه کې بیا باغات جوړ شو هغې چینې د وجې نه بهرحال نبي علیه صلات وسلام تبوک مقام ته ورسېدو هلته یې پړاو واچو خو مقابلې له هرقل بادشاه رانغی ځکه هرقل بادشاه بیا خبر شو چې دا خبر دروغ دی چې مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی دا دروغ دی نو هغه بیا رانغی وی د پیغمبر سره مقابله نه کېږي هغه د هغې ځای نه واپس تښتېدلی و واپس تللی و نبي علیه صلات وسلام هلته 10 ورځې تېرې کړې مقابلې له څوک رانلو نبي علیه السلام وفرمایل چې دوی نه راځي نو موږ پسې هم نه ورځو پرېږدوئ یې موږ رالو خو پیده څه وشوله فایده دا وشوه چې هلته کې ګیر چاپېره چې کوم قبایل پاتې کېدو خلک پاتې کېدو په هغې باندې د مسلمانانو یو روب پرېوته د مسلمانانو یو یره پرې پرېوته چې دا خو ډېر زورور دي د زمانې هغه صفر طاقت چې ځان ته وایي روم په هغې پسې راغلي دي او هغه ترې نه وتښتېدل هغې ته وتښتېدل نو هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان شو ګیر چاپېره چې کوم قبایلو ډېر خلک مسلمانان شو او نبي علیه صلات وسلام د هغې ځای نه واپس راغی مدینې منورې ته چې کله نبی علیه صلات وسلام ته که نه نو د نبی علیه صلات وسلام سره تمام مخلصین مؤمنان تلي وو خو په مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو منافقین پاتې شو یا معذورین پاتې شو یا ښځې او ماشومان پاتې شو خو په دې کې 3 صحیح مؤمنان هم پاتې شوي د نبی علیه صلات وسلام نه وروستو 3 صحیح مسلمانان هم پاتې شو دا غزوه تبوک ته نه وتلي په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه دا صحیح مسلمانانو خو دویم د نبی علیه صلات وسلام سره نه وتلي پاتې شوتې دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي چې دی دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی فرمایي وایي په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زه هم په دغې ورځو کې د ټول نه مالدار زه په دغې ورځو کې وم او ما ځان له 2 اوښې هم ساتلې وې او ښې سمې مې سربې کړې وې ما چې نبي علیه صلات وسلام غزا له ځي که نه زه به ورسره په دې اوښو باندې ځم نبي علیه صلات وسلام اعلان وکړو زه چې زه غزا له ما وایي چې زما سره ښې سربې اوښې موجود دي دوی به ځي زه پسې سبا وځم لاندې به یې کړم سبا شو بیا وی ناراستیا را باندې راله ما چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم بله ورځ شو ما چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم دویمه درېیمه ورځ شوه چې خبرېدم نبي علیه السلام را دومره لرې تللی چې بیا پسې زما تلل ممکن نه ناراستیا پاتې کړم ناراستیا د وجې نه او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د په دغه ورځ ډېر خپلوان راغلي وو ټول خپلوان یې په دغه ورځو کې راغلي وو نو چې د خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیه صلات وسلام سره کړي دا رشته دار اوس راغلي دې لږ پاتې شم لاړه به نه شم نو او دا یو صحابي چې د ده غټ باغ و یاره دا باغ مې پخ شوی دی کجوري دي دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې دا به ورته تاوي شوي نو هرې غذا له تلې مه خو زه په دې کې به لاړ نه شم د دې وجې نه پاتې شو دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې ګیر چاپېره ګرځم ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي نو چې ځان ته مې وکتل ما چې زه خو ښځه هم نه یم یا مې په معذورینو نظر لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم نه یم یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو بوډا هم نه یم یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزاله تللی وې نو زما سره خو 2 اوښې ولاړې دي وی انتهایي خفه شو انتهایی خپه شوم چې دا رانه څه وشو دا رانه څه شوي دي نبی علیه صلات وسلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست چې کېناستو منافقین راځي بانې کوي یو سوي بل سوي بانه کوي نبی علیه صلات وسلام خو پېژندل چې دا منافقین دي نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه
یو منافق پکې راغی وی د الله پاک پیغمبر زه ځکه پاتې شوی یم چې تا ته پته زه لږ د ښځو شوقي یم او د روم ښځې چې دي هغه ډېرې ښایسته دي ښکلې ښکلې ښځې دي نو ما ویل دلته به بله فتنه کې به اخته شم ته دغې وجې نه یم تللی نبي علیه السلام ورته ښه ښځه ټیک ده دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي زه د جومات په ګوټ کې داسې ناست وم ځان له مې سوچ کو چې یاره نبي علیه السلام ته دروغ وایم جو خلاص به شم ملګرو راته مو ویل چې نبي علیه السلام ته دروغ ووایه خلاص به شي بیا مې سوچ کو چې نبی علیه السلام ته دروغ ووایم چې یا بیمار وم یا بل څه یا بل څه نو د نبي اسلام خو به پورې باسم خبره به ته وکړم ټیک شو زه به ځان خلاص کړم خو که الله تبارک وتعالی ورته ووایي چې دا کعب بن مالک دروغ وایي نو بیا زه به نبی اسلام ته دروغ ووایم نبی علیه السلام به دوکه کړم خو که الله ورته ووایي چې دا کعب بن مالک دروغ وایي نو بیا به څه کېږي که نه ځان سره مې کرل ریبل کول بیا ما وایي چې یاره رښتیا وایم وایي داسې پاڅېدم د نبي علیه السلام خواله ورغلم نبی علیه السلام چې ما ته داسې وکتل مسکی شو خو مسکی شو خو د خفګان مسکی وه خفګان مسکا وه بیا رانه مخ داسې واړو ما ورته چې د الله پاکه پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم زه صحیح مسلمان یم د الله پاکه پیغمبره ما منافق مه حسابوه نبی علیه السلام راته وفرمایل چې ستا سره چې هغه دوه وښې وي تا چې زه به پې غذا لزم ما در سره نشته د الله پاکه پیغمبره را سره ولاړې دي ولې نه یې تلې ما ورته چې د الله پاکه پیغمبره د سستیا د وجې نه پاتې شوی هیڅ عذر نه و هیڅ خبره نه وه خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی یم نبي علیه السلام راته وفرمایل چې زه ستا معامله زه په الله پرېږدم زه ستا معامله په الله باندې پرېږدم راپاڅېدم د نبي علیه السلام نه خفه یم سخت خفه یم چې بهر ته ووتم تپوس مې وکړو چې زما په شانتې کار د بل چا سره هم شوی دی صحابه کرامو راته وفرمایل چې او ستا دوه ملګري نور هم شته هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي هغې ماسې پاتې شوي دي زړه ته مې لږه تسلي راله ما چې زه خو ډېر زیات کمزور یم خو بدري صحابه کرام دي خیر دی که زه کمزور یم زړه ته مې لږه تسلي راله ویرو وتم بار ته نبي علیه السلام چې تېرې شوې نبي علیه السلام وفرمایل چې د دې دریو صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوئ هېڅوک په سره خبرې نه کوئ سلام به پې نه اچوئ او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولم نه ورکوئ جماعت ته رالم په نبي علیه السلام مې سلام ور واچو نبي علیه السلام جواب رانه کړو صحابه کرامو راله جواب رانه کړو وایي داسې کېناستم نبي علیه السلام ته داسې وګورم نو نبي علیه السلام رانه مخ واړی چې بیا زه داسې کېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبي علیه السلام ما ته ګوري زه یې په سترګو کې ساتم نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبي علیه السلام ګوري خو چې زه نبي علیه السلام ته مخ واړم نو نبي علیه السلام زما نه مخ واړی په مانځه باندې ودرېدم مانځه کې مې داسې په دې سترګې په دې ګوټ کې نبي علیه السلام ته به کتل نبي علیه السلام به ما ته کتل خو چې پوه به را باندې شوی نبي علیه السلام به رانه مخ واړو سخت خفه وم بار ته ووتم په صحابه کرامو مې سلام واچو صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کړو ډېر سخت خفه شوم وي د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کور ته لاړم ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو هغه رالم جواب رانه کو ما ورته چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم خاموش دی ما ته څه نه وایي ما ورته چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم بیا خاموشه دی په درېیم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وایم د تره زویه تا ته وایم زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم زه د الله سره مینه نه لرم هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د رسول سره مینه لري او که نه لري چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو نه مې اوښکې روانې شو چې خلکو زما په ایمان هم شک دی اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی سهار له بازار ته ووتم په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي خو زما سره کوم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي ځکه نبي علیه السلام حکم کړی چې خبرې ورسره مه کوئ په بازار کې روان یم وي هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و د نجران عیسایي و وي هغه اواز وکړو داسې چا نه تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی یو ته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی د کعب ابن مالک دی ما له خوا راغی په لاس کې راله داسې یو خط راکړی ما ته چې دا څه دي وی چې دا د شام د بادشاه خط دی تا ته یې رالیږلی دی ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې چې کور ته لاړم خط مې کولاو کو هغه راته خط رالیږلی و په خط کې دا لیکلي چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستې دی راشه عیشه زموږ دروازې تا ته کولاو دي راشه عیسایشه او زموږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت وینې ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي وایي چې خط مې ولیدو هغه مې سیرې کړو ورته مې ور واچو او په چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه
او ناست نو جړل مې او فکر مې دا کو ما وی چې کو په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام به دې جنازې له راشي او قرآن شي او الله دې نه کړي کو چېرته په دې حالت کې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو نو بیا خو به زه مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي هر سړی به و چې نبي علیه السلام منع کړی و چې د سره خبرې مه کوئ زه به ژوند څنګه تېروم زه به ژوند بیا څنګه تېروم دې کې بیا نبي علیه الصلاة والسلام دا حکم هم وکړو دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي دوی د بیبیانو نه جدا شي کعب ابن مالک پسې سړی راغی وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه وی طلاق ورکړم وی نه طلاق مه ورکوه طلاق مه ورکوه خو نور تعلق په سره نه ساتي جدا دې شه وی ټیک ده دا نور دوه صحابه کرام چې دا بوډاګانو دوی بوډاګانو د دوی بیبیانې راغلي نبي علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره زموږ خاوندان خو بوډاګان دي که موږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره تې لاړ شو خو به مړه شي نو موږ ته اجازت شته چې خدمت یې وکړو که نه خدمت هم نه کوو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی خدمت یې کوئ خو خبرې اترې به ورسره نه کوئ نور تعلق په ورسره هم نه ساتئ ها بوډاګان دي خدمت یې کوئ کعب ابن مالک وی زما ښځه چې خبر شوی ما ته وي چې زم چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم ما ته وی چې بالکل به نه ځي هغه بوډاګان دي زه ځوان یم زه د پلار کره زما تا حاجت نشته دی زه د پلار کره زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبي علیه السلام فرمایلي نه او زما خدمت ته ضرورت نشته زه خپل خدمت په خپله کولی شم ښځه مې هم د پلار کره ولېږله په کور کې بالکل یوازې ناست یم او سحر ټایم او بالکل سحر وختي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې دا الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي الله زما ته څه ضرورت دی ضرورت خو زما الله ته دی زه جهاد له نه یم تللی نافرماني مې کړې ده الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم ما به نبي علیه السلام خفه پاتې کېږي دا سوچ مې کوه په دې سوچونو کې ناست یم وی ناڅاپه په یو اواز وکړو یا کعبو ابشر یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیرت می در باندې زیر می در باندې ځکه چې بالکل سحر وختي و چې په نبي علیه السلام د آیتونه نازل شو وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم دا هغه دریو تنو الله تبارک وتعالى توبه قبول کړه چې په هغوی باندې دا پراخه دنیا تنګه شوې وه پراخه دنیا پسې شوې وه تنګه شوې وه 50 ورځې پس د هغې دا توبه قبوله شوه دا آیتونه الله تبارک وتعالی نازل کړو نبي علیه السلام وفرمایل وی لاړ شئ په کعب ابن مالک باندې زیری وکئ وی زه په کوټه باندې ناست وم جبل السلع ورته ویلی شي د هغې طرف نه آواز وشو آواز څه وشو یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیری می در باندې وی دا آواز چې مې واورېد ګیر چاپېره ګورم چې آواز د خوشحالۍ دی آواز د څه شي دی د خوشحالۍ دی وی ناستم یو صحابي مې خواله راغی وی ما ته وی چې الله ستا توبه قبوله کړه الله ستا توبه وی ځان ته مې وکتل ایس را سره نه و دوه څادرې را سره وي دواړه مې هغه ته غېږ ته ور وویشتې چې دا دې ستا شوې په زیري کې دې دا شوې ایس را سره نه دغه دوه څادرې مې دواړه هغه ته وویشتې دا ستا شوې او خلک چې په چا باندې زیری وکړي ویل که زیری ورکړه که نه دا ثابت دي ښه دا زیری ورکول څه دي ثابت دي دا په شریعت کې شته دی څوک در باندې خوشحالۍ زیری وکړي ورکولی څه شي نو به کعب ابن مالک چې هم زیری وشو وي ځان ته مې وکتل هېڅ نه خو دغه دوه څادرې وي د ځان نه مې راټولې کړه د هغه غېږ ته مې وویشتې ما ته وایي چې دا واله وی رالم مسجد نبوي ته نبي علیه الصلاة والسلام ناست دی وی صحابه کرام ماله یو تن هم راپانسېد یو تن هم راپانسېد وی څنګه چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف طلحه ابن عبیده رضی الله تعالی رامنډې کړې وی ما نه غاړه تاو کړه په دواړه مخه ښکل کړم په جړا شو راته کعب ابن مالک په وی قسم په الله د طلحه ابن عبیده دا احسان به زه چېرته هېر نه کړم ما ته یو تن هم آواز نه کو خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف دې ماله راپاسېدلی دی وی نبی علیه الصلاة والسلام ته کېناستم داسې مخامخ نبی علیه الصلاة والسلام مسکی شو وی ما ته وی چې ای کعب ابن مالک هغه ورځ مې درته مبارک شه چې مور دې زیږولې داسې د خوشحالۍ ورځ په تا نه ده راغلې دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیږولې داسې خوشحاله ورځ په تا باندې نه ده راغلې وی ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبر الله مې توبه قبوله کړه خو زه چې پاتې شوی یم که نه زه چې پاتې شوی یم زه د خپل مال د وجې نه پاتې شم ډېر سوس کړی یم دې سوس کړی ما د الله پاکه پیغمبر زه د خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکوم وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وی چې کعب ابن مالک ټول مه ورکوه ما ورته وی چې زه ټیک د الله پاکه پیغمبره د خیبر په مال غنیمت کې چې کومه ځمکه راته میلاو شوې ده هغه پرېږدم نور ټول مال د الله په نوم باندې صدقه هغه بل صحابي راغی وی چې د الله پاکه پیغمبر زه د رشته دارو د وجې نه پاتې شوی یم زما رشته دار په دې ورځې راغلي وو زه به د نن نه بعد د رشته دارو سره تعلق نه ساتم زه د دوی د وجې نه غذا نه پاتې شوی یم نبي علیه السلام وفرمایل وی نه د رشته دارو سره به تعلق ساتي رشته دارو سره څه ساتي هغه بل صحابي ورته راغی وی د الله پاکه پیغمبر زه د پلان کې باغ د وجې نه پاتې شوم ما د دې کجوري پخ شوي دي دا به رانه خرابې شي د الله پاکه پیغمبر دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل اخو ټیک ده خو ستا په خپلو خپلوانو کې ډېر غریبانان دي
ستا په خپل خپلوانو کې د تر زامن ډېر غریبانان دي د هغې باندې تقسیم کا هغې له ورکړه هغه باغ یې په هغې باندې تقسیم کړو